په افغانستان کې د امریکایي وسلو لویه برخه د پاکستاني طالبانو لاس ته ورغلې ده. پاکستاني جنرال یې په اړه څه وایي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستاني پوځ یو متقاعد جنرال د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوه شننه کې په افغانستان کې د پاتې شوو امریکایي تجهیزاتو په تړاو د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ وروستیو خبرو اترو ته په اشاره خبرداری ورکړی چې دا وسلې د سیمې امنیت ته یو ګواښ ګرځېدلی دی. جنرال انعام الحق ډیره کړې چې د دې وسلو لویه برخه د سیمې هیوادونو او ترهګرو لاس ته ورغلې ده. نوموړي لیکلي چې د امریکایي نښه ویشتونکو ټوپکونو په ګډون د دغو وسلو لویه برخه د پاکستاني طالبانو لاس ته لوېدلې او د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر وړاندې په خونړیو بریدونو کې کارول شوې ده. د هغه په وینا که څه هم امریکا له پاکستان نه د وتلو پر مهال خپل ځینې اوزار له منځه یوړل، خو بیا هم د دغو اوزارو یوه لویه برخه د ایران، افغانستان او پاکستان په پولو کې تور بازار ته رسیدلي دي. ایکسپریس ټریبیون ډیره کړې چې دا وسلې اوس نه یوازې د پاکستانیو طالبانو بلکې په پریمانه کچه د بلوچ بلتونپالو، کشمیري جنګیالیو او د نورو نادولتي وسلوالو ډلو جنګیالیو لاس ته ورغلي دي. د پاکستان یاد متقاعد جنرال خبرداری ورکړی د دغو اوزارو رامنځته شوی ګواښ د افغانستان له پولو اوښتی او اوس د سیمې امنیت لپاره یوه جدي ستونزه جوړه کړې ده. همدا راز جنرال انعام الحق ډیره کړې چې د امریکایي وسلو د سپارلو مسله کابل ته د امریکایي پلاوي د وروستي یون یوه مهمه برخه وه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.